وروستی سمستر لسمه او وروستۍ برخه انعکاس میډیا. ما د ستوري پلار ته په پښتون کې نظر ور وکتل. د هغه په څېره کې د خوښۍ نښې وځلېدې. د رئیس صاحب له خبرو خوښ ښکارېده. د ستوري پلار رئیس صاحب ته وویل څه ډول چې ښه او مناسبه وي. رئیس صاحب د خبرو کولو لپاره بیا خوله جوړه کړه. زه به یو څه لیکل هم درکړم تر څو په روغتون کې در سره مرسته وکړي. له رئیس صاحب مو لیکل راواخیستل. د خدای پامانۍ لپاره مو لاسونه ور اوږده کړل. هغه ژر له خپلې څوکۍ راپورته شو. په ډېره مینه یې رخصت کړو. د ورځې 4 بجې وې چې د معتادینو روغتون ته ورننوتلو. نیغ د روغتون د سره طبیب خونې ته لاړو. په څه لیکلو بوخت و. موږ سلام وکړ. د عینکو لاندې یې راوکتل. ویل مهرباني وکړئ په څوکۍ وکښېنئ. د ستوري پلار په څوکۍ کې کېناست. ما د پوهنځي د رئیس لیکل د روغتون سره طبیب ته په میز کېښودل. د روغتون سره طبیب لیکل بس کړل. قلم یې په سپینه پاڼه پرېښود. په چوکۍ کې شاته شو. په یو لاس یې لیک نیولی و، په بل لاس یې له ویښتو پاکه شوې ککرۍ ګروله. زه پوهېدم چې سره طبیب به منفي ځواب نه راکوي، ځکه په لیک کې دومره د مهربانۍ او همکارۍ الفاظ ځای پر ځای شوي چې د کاڼي په څېر سخت زړونه یې نرمول. سره طبیب د لیک لوستلو وروسته وویل سمه ده، لازمه همکاري به وکړو. څه مو چې په توان کې وي انشاءالله نه یې سپموو. د ازموینې په ورځ موږ یو امبولانس او 2 نرسان د ناروغ سره لیږلی شو. ستاسو همکاري به دا وي چې د ازموینې په شپه له موږ سره اړیکه ونیسئ. د ستوري پلار د خبرو کولو لپاره ورنیغ شو. غاړه یې تازه کړه. ویل د ازموینې په شپه له تاسې سره اړیکه نیسم. سهار وختي به خپله هم راځم تر څو د ناروغ په وړلو کې د نرسانو سره همکار پاتې شم. 1 اونۍ وروسته د ستوري ازموینې پیل شوې. پلار به یې هم ورسره د ازموینې تر صحنې تلله. د ستوري حالت هم ورځ تر بلې په ښه کېدو و. زه په خپلو ازموینو کې بوخت وم. شپه او ورځ مې لوستنې کولې، ځکه دې سمستر کې ترافیکي پیښې له امله ډېرې درسونه نیمګړي راڅخه پاتې ول. 2 اونۍ وروسته زموږ ازموینې پای ته ورسېدلې. د ازموینې ترمنځ مو د مضامینو لوستلو لپاره 1 ورځ ځانګړې کړې وه. دا ښه وه چې په شخصي پوهنتون کې وم، ځکه ډېره د زده کړیال خوښۍ ته لیدل کېږي. موږ هم ازموینو ته کم وخت ورکړی و. د ستوري دوی د ازموینو خلاصېدو او فراغت ته 1 اونۍ پاتې وه. ما د خپلو ازموینو د خلاصېدو وروسته د ستوري په وړلو کې همکاري کوله او تر صحنې به مو رساوه. بله ورځ وختي له خوبه پاڅېدلم. د لمانځه ادا کولو وروسته مې اوږدې دعاګانې ټولو مسلمانانو، ستوري او هم د ځان مور او پلار لپاره وکړې. د چای څښلو وروسته مې د ستوري پلار سره اړیکه ونیوله. هغه ډېر خوښ برېښېده. د ډېرې خوښۍ به ترې خبرې هم غلطې دي. راته یې وویل احسان بچیه، ته ورشه د نرسانو او ستوري سره یو ځای پوهنتون ته لاړ شه. ما او د ستوري مور به وروسته درشو، ځکه نن خو زموږ د ګران زوی د فراغت ورځ ده. ورته ومې ویل کاکا جانه سمه ده، څرنګه چې ستا خوښه وي.
موږ یو ځای د ستوري سره د معتادینو روغتون په امبولانس کې د پوهنتون په انګړ ور داخل شو. له امبولانس څخه په کوزېدو کې و چې سترګې مې په لوکس او قیمتي موټرونو ولګېدې چې د پوهنتون ټوله ساحه یې نیولې وه. موټرونه په ښایسته او غټو مصنوعي ګلانو پوښل شوي وو. له فارغینو سره راغلو ټولو خلکو امبولانس نرسان او د ستوري پر تن د آسماني رنګ لباس ته حیران کتل. تا وویل چې موږ د بلې نړۍ مخلوق یو. څه شېبه وروسته د ستوري زاړه مور او پلار او د پوهنځي رئیس صاحب زموږ څنګ ته راورسېدل. له رئیس صاحب سره مو ستړې مشي وکړه. ټول خوښ ښکارېدل. د فراغت مراسمو یو څه وخت ونیوه. زه هم د پوهنتون له لویې دروازې بهر ووتلم. مخامخ ټول دوکانونه د ګلانو او مختلفو عاملونو څخه ډک وو. د ګلانو یو دوکان ته ودرېدم. درې د غاړې عاملونه مې واخیستل. 2 سپین زګ لرونکي سپرۍ مې هم راواخیستې، ځکه ګلونه او عاملونه له ژوندیو سره مځکه نه له مړو سره. بېرته پوهنتون ته راننوتم. 1 ساعت وروسته د فراغت مراسم پای ته ورسېدل. د غونډې له تالار څخه په یو فارغ راوته. خپلو خپلوانو به یې دومره د ګلانو عاملونه ور تر غاړې کړل چې فارغ بیچاره به په ګلانو کې ورک وه. په همدې ننداره کې و چې ستوري د مور او پلار ترمنځ له تالار راووت. له نورو فارغینو جدا معلومېده، ځکه نورو فارغینو تور اوږد سرې پټۍ لرونکي لباس پر تن و. پر سر یې د فارغینو ځانګړې خولۍ وې. په پښو یې چمکداره توره او سره بوټان و. خو ستوری د معتادینو او ناروغانو شین آسماني رنګ لباس پر تن و. سپینې پلاستیکي د روغتون څپلکې یې په پښو وې. ستوري داسې حالت درلود چې تا به ویل په خوله یې چلاس ایښی دی. هېڅ یې نه ویل، یوازې خپلو فارغینو ملګرو ته یې کتل. ما د نرسانو څخه وار لومړی کړ. ستوري ته مې د ګلانو امیر ور تر غاړې کړ. ورپسې مې د ستوري مور او پلار ته ګلان په غاړه کې واچول. نرسان چې د سره بوخت وو. ما د سپین زګ لرونکي سپرۍ دواړه ور وکارولې. د ستوري تور ویښتان او مخ په سپینو زګونو کې پټ شو، لکه د غره لمن چې په سپینو واورو وپوښل شي. د انځور اخیستلو لپاره مې موبایل یو نرس ته ورکړ. زه د ستوري تر څنګ ودرېدم. 2 انځورونه مو جوړیز واخیستل، تر څو مو چې بل انځور ته ځان برابروه. ستوری په سلګو شو. سترګې ښکته وغورځولې. ټول چاپېریال په ننداره شو. ستوري د مور او پلار غبرګ لاسونه ونیول، په داسې حال کې چې اوښکې د سیلاب په څېر بهېدلې. په بنده ژبه یې وویل، ما وبخئ. ما بد وکړل، ډېر زیات مې وځورولې. د پوډرو په نشه کې مې د مور او پلار سپېڅلې مینې ته سپک وکتل. ما خپل ارمانونه د پوډرو په لوګو بدل کړل. د ټولو له سترګو د اوږدې شېبې لپاره اوښکې روانې وې. د اوښکو د هر څاڅکي په غورځېدو سره به ځمکه هم په ژړا کېدله. ستوري ما ته راوکتل. سترګې له ما څخه نه اړولې. د پلار لاسونه یې پرېښودل. رامنډه یې کړه. را تر غاړې شو. کلک مې په سینې پورې ونښته. ما هم ترې لاسونه چاپېر کړل. د یو بل د زړه درزا مو اورېدله. سترګې رانیغې کړې. په سلګو کې وویل، یاره ډېرې بې خونده زده کړې مې وکړې. ستا همکاري به تر مرګه نه هېروم. له هغه ځایه چې دردېږم یوازې وم.
مګر ته وې چې زه دې بیرته زه کړم همداسې یې د سترګو څخه رڼه څاڅکي په خړ ځمکه ولوېدل. ژړا یې د غم شپېلۍ غږوله. د لسان سند مې ستوري ته ورکړ. په دواړو لاسونو کې یې ونیو، یو څنګ ته یې پلار او بل څنګ ته یې ګرانه مور، او شاته ورپسې زه روان شوم د یو خوشحاله ژوند په لور. د پوهنتون له دروازې بهر شو. ما له ځان سره وویل په دې نړۍ کې ډېر انسانان سره جوړه کېږي، خو د خوند جوړې، د رنګ جوړې، د څنګ جوړه او بالاخره د ژوند جوړې ډېرې کمې جوړېږي چې ژوند یې جوړېږي. ګران اورېدونکو، دا و د وروستي سیمستر ناول پای. تر بیا یو بل نوي ناول تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.